माता दा दुनिया खलाक पा बद नजर कतल कमी स्पक अमदार चा दस्तर गोमा पूरे खलदल कमी हासिदे दुनिया बाबा वाली तस्वीर चलो फसला में से चल कीगी ख्याल में दसरे सिजमा शुगर हाई शेवेरे जुया बाबा तसु गम्मा कोई अल्लाह बखेल की बचुड़िया उन लगा बांधे रहा गलीदा बाबा तसु केने तो खलाक सलाउना मेरा खदा बचुड़िया खुलक जर राजा कमे चाओ कतो मजड़ा रे अरे ऐदा दुनिया खलकों और जड़े पे हसने مشر خو ډېر زیات په شړ ځای کې ناست دی او یو څو څیزونه ورسره د سودا دپاره پراته دي راځه چې خواړې لاړ شو السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر علیکم رورا کاروبار څنګه دی گزاره کیږي رورا په هر حالت کې به الله شکر وباسو رورا وړه خو ډېر ګران دي او یوازې وړه نه دي د دې سره چینی غوړي داسې د بجلی بیل زما خو یقین نه راځي چې په دې وړو کې شان کاروبار کې تاسو د وړو بورې هم وانخلئ یا رورا تا ته څه پته ده چې په موږ څومره سختي تېرېږي زما د دې محنت او کوشش باوجود بیا هم زما بچي تر لوږې او تندو سره مخ دي او زه ډېر کوشش کوم چې زما بچو ته سهولت جوړ شي خو نه کېږي هغه ورځ یو کس راغی چې زموږ د کور کډر دی نه هغې څه پهله واښه کول حوال دي زه د هغه سره روان شوم خو په لاره کې خدای خبر چې راغلله څه ورغله همالې 100 روپۍ راکړې او واپس شو زه رالم 80 روپۍ مې ورسره خپلې کړې او څه مې هغه کړې کور دی مې څه چیني او لږ وړه راوړه وروره ګزاره پرې روانه شوه هسې سوچ کوم چې دا مونږ کوم وخته پاتې شو چې خپل بچي د لوږو تندو سره وینم نو ژوندی ویلې کېږم زمونږ نه به څه غلطي شوي وي په مونږ غریبانانو دوکمرانان نه واخله او سرمایهدارو پورې ترس نه راځي بل مې د شوګر بیماري ده هر وخت مې مرۍ وچه وچه کېږي تاسو مه خفه کېږئ دا د الله د طرف نه په موږ یو امتحان دی او دغه شان دا امتحان په حکمرانانو او سرمایهدارو هم دی زموږ تکلیف خو معمولي د لوږو تندو سره دی خو دا حکمرانان او سرمایهداران چې د الله په غریب کې راغلو الله به ورته چرته هم د غریب حسویلی معاف نه کړي او باقي زه به ستاسو سره څه ښه وکړم خو د یو وخت راشن به دله راولېږم چیني غوړي او د الله نه به دا سوال کوم چې الله دې په تا باندې خپل رحم وکړي ګوره بخښنه غواړم خو زه بیا ستا خواله نشم راتلی ولې چې زه ستاسو دا تکلیف او ستاسو دا سخته نشم برداشت کولی د الله په امان د دنیا گئے آرام راشا په تمامي جهان اختر پما غمونا خوشحالی کوي ترګر زما ملا لگا اورګه ستا په دې دنیا کې خدایا ناشما خوشحاله لگا زه پروردګارا ګیله مندرنا دا دنیا خلقوں اور زړیر به ولې ورور خیر شه ورور د پیسونو ډېر سخت خراب دي او کار نشته ولې وروره ته خو ښه جګ جوړې اها ما ته چېرته د قهوې په کاروبار هم لیدلی او بیا د کاروبار دپاره د سره رشکم شته نو بیا ولې تا ته د پیسو کمی دی وروره په دغه ځای کې خو تباه یم زما رشکي ته خلک ګوري او زما د حقیقت نه څوک نه دی حقیقت د څه حقیقت حقیقت دا دی وروره دا رشکه زما نه ده زه دا پردی رشکه څه بیا د رشکي به څه پیسې وي څه خرچه شي او څه پیسې نیک واخلي او څه پیسې ما ته پاتې شي هغې مې زه خپل بچي له دوايانې ویسم دوايانې
او دوايانې زما زوی د لاعلاج مرض سره مخ او بل طرف ته زه د غربت سره مخ او وروره تا ته پته نشته چې سهار زه د کور نه راوتم ما او زما بچو سور چیز کړی او زمونږ په کور کې د وړو درک نه لګي بار بار زمونږ په کور کې د جوارو روټۍ به زما لور ما ته وی چې ابو ما د غنمو روټۍ د زړه شي ما ته ډېر افسوس راشي چې ما د خپل پوره محنت باوجود خپل کور ماشومان په خېټه ماړه بیا خلک وایي دا کېږي شوکې کېږي نو کېږي به نه یو دې د خپلو بچو سره په بنګلو کې په آرام خوبونه کوي او بل دې د خپلو بچو نه هره خېټه جاړي افسوس کوم په داسې نظام وروره واقعي تاسو ته ګناه نشته په معاشره کې داسې ډېر ستاسو په شان په نهره خېټه جاړي خو دا راته ووایه چې ستاسو په محله کې داسې څوک سرمایهداره نشته چې په تاسو غریبانو نظر وساتي او وروره ډېر دي په یقین مې پې نشته په معاشره کې د امداد کولو خلک ډېر لږ او پیغورونو له خلک ډېر زیات دی او امداد د سره نه کوي او پیغور د له ښه په نره درکوي نو په دې وجه مې په ځان نه هرې شپې ورځې پیرزو دي خو پیغورونه نه او ما هر څه په الله پرېښودي دي الله به ما راسه جوړ کړي دي او وروره دلته هغو سرمایهدار ته فقیر او په آخرت کې هغو فقیران او ته سرمایهداره دا د الله پاک په منګه سرمایهدارانو حکمرانانو غریبانانو باندې امتحان دی څوک به یې پیل کی او څوک به یې پاس کړي خو چا چې برداشت وکړو او په الله یقین وساتو نو هغه همیشه زندگی به یې ښایسته وي تاسو غم مه کوئ او په الله یقین ساتئ خپله حوصله ژوندی ساتئ خپل کاروبار کوئ وروره زه به ستاسو سره څه ښه وکړمه اوس لږې ډېرې روپۍ به درله درکړمه په دې به خپله ګزاره روانه کوئ او د الله نه به دا سوال کوو چې ستاسو سخت دی الله دا دنیا خلق او ریز ډېر بے اثریم السلام علیکم څنګه دی ښه یې ښه دی دوسته تاسو خو هغه نه یې یو څو ورځې مخکې کې تاسو خپل ماشوم لپاره چاندره غونډوله بالکل بالکل هماغه یم دوسته هغه ورځ خو زما په تاسو باندې زړه ډېر زیات خفه شوی هغه ماشوم چې مې ولیدو نو ډېر زیات زه بې حوصلې شوم نو دا راته ووایه چې هغه ماشوم اوس څنګه دی او د دې نه علاوه ستاسو نور څوک د کاروبار نشته حاجي د کاروبار مې څوک نشته والي صاحب مو هغه وفات شوی دی او د کور ټوله خرچه ما ته حواله ده وروره د کار پارکینګ په دې وړوکي شان کاروبار کې او په دې مناسب تنخواه کې تاسو د کور خرچه وچلولی شئ زما خو خیال نه راځي چې به دې تاسو د کور نه غریبل کړئ او بل طرف ته د کور لویه کوړمه تاسو ته حواله ده او په دې کې ډاکټر د وایي دا هم راځي زه افسوس کوم ورور دا راته ووایې چې د دې نه علاوه په کور کلي په علاقه کې د سره نور څوک ښه نه کوي بس وروره ناامیدي ګناه ده او خودکشي هم ګناه ده کنه خلک د الله نه د روح صحت او د ژوند سوال کوي زه د الله نه د مرګ سوال کوم چې د خپل کور د ماشومانو د بېوسي نه وینم حالات داسې جوړ شوي دي د خپل محنت او کوشش باوجود هم خرچه اثر ته نه رسي او ورور دې ګرانې خو د خلکو د ژوند نه زړه تور کړی دی او سرمایهدارو ته که په 5000 روپۍ بورې شي خو د هغو پې پروا نه وي په هغه حساب باندې هغو په خپلو سوداګانو کې ریټ اوچت کړي خو د غریب ملای ماته کړه ورور د غریب ملای ماته کړه ورور موږ به څه ووایو خو الله دې ستاسو په حال رحم وکړي آمین ورور خپل محنت کوه او کوشش کوه او حوصله مه بېله دا په موږ باندې د الله طرف نه امتحان دی خو بیا هم که څه ایمرجنسي ضرورت راغی نو ما سره په دې کارډ باندې رابطه کولی شئ د الله په امان که په خپلو وینو نه هم لمبېدلې په ماما پلي ته وایي د جومات غا پلرانا ویزار شو پردو لزا ورتلی نشم زمکا پا ماتنگ شوا اسمان تور خطے نشم
ज़ैदाओं से दो में चरतनिश्तले वनेयम बाबा बोली तاسو نه چلو चुड़िया फसला में से चल कीगी ख्याल में दसरे से जमा शुगर हाई शेवेरे जुया بابا تاسو غم مه کوئ الله به خیر کړي चुड़िया और लगा रहा बांधे रहा गले दा بابا تاسو کینې زه دلته خلاق سلاونه मेरा खदा बचुड़िया खुलक जर राजा مامو زما په پلان لګلا غل الله د خلاق سبق کاندي ولنا بچوړیا راځه هر سولې ته راځه مامو زما سره پیسې نشته بچوړیا پیسې نه غواړم لاړ شه خپل له خوراک پیسې لاړ شه زلندا څراغه دنیا ډکاله غباره بیلتا بپاته بپیچمو يم پبارا زبدیم سایم توهرا سارلارا مال دعا پرین دچی ورخ بشما فلارا بابا تاسو له مخلاق لاوړو بابا تاسو له مخلاق لاوړو بابا دې یوازې بابا لا پاده بابا لا پاده لمبي زما د زړه نزینا اورته هجرا خاورې نکلم بچوړیا خپکیږم مامو زما پلل زه یوازې پرېښودم او وږی تږی مړ شو بچوړیا په ورځ د قیامت په د دې سرمایه‌دارانو نه تپوس کیږي چې تاسو له ما مال درکړی او تاسو د زکات ویستی دی که نه او دغه شان به د حکمرانانو ایم پی ګانو ایم این اے ګانو او ناظمانو نه تپوس کیږي چې تاسو په خپله مشرۍ کې د غریب خیال ساتلی دی که نه دی که سرمایه‌دارانو په صحیح طریقه زکات ویشو نو په پاکستان کې به یو سړی هم غریب پاتې نشي بچوړیا یو سړی هم غریب پاتې نشي ای د دنیا خلکو ای پښتنو تاسو چې د دنیا او د دنیا د مشارۍ سوچ کوئ او کوشش یې شروع کړی دی نو لږ د آخرت سوچ هم وکئ آیا تاسو دا نه ګڼئ تاسو چې د قوم په پنډونو کې غلاګانې کوئ او کرپشن کوئ دا تاسو غلا نه ګڼئ تاسو دې ته غلا وایئ چې یو سړی د یو سړي کور ته واوړي ډاکه ووهي یو سړی د یو سړي نه جیب ووهي دې ته تاسو غلا وایئ آیا نو تاسو غلا نه ګڼئ د فنډ د روپو نه تاسو غلاګانې وکړې کرپشن وکړو د غریب حق ووهو د عشر میدان چې 50,000 کاله به یوه ورځ وي په هغې به د دې سرمایه‌دارانو نه او د دې حکمرانانو نه تپوس کیږي او زه په چغه یم چې حکمرانان سرمایه‌داران او قوم به راپاسي او د دې مهنګایۍ او د دې ګرانۍ خلاف په چغې وهي خو دا هر څه چې واپس ځای له راځي او دا هر څه چې ارزانېږي په هغې کې به وخت لګي نو موږ له پکار دي حکمرانانو له پکار دي سرمایه‌دارانو له پکار دي چې په خپل چاپېرچر کې د داسې غریبانانو سره ښه وکړي د داسې غریبانانو سره خپل راشن تقسیم کړي د داسې غریبانانو سره د خپل خولې نوڼۍ تقسیم کړي که نه الله به معاف نه کړي او که موږ د الله په غریب کې راغلو او د حکمرانانو سرمایه‌داران د الله په غریب کې راغلو نو دوی به چغې ووهي خو الله به یې معاف نه کړي د دې غریب اسویلی د اسمان هر شړقی که تاسو د دې غریبانانو سره ښه کولی نه دا بابا به ولي د شوګر او د لوږې نه مړ کېدو
او دا ماشوم په ول یتیم پاتې او که په سرمایه‌دارانو باندې غربت نشي راتلی نو د الله د طرف نه پې داسې مرض راتلی شي چې نه به په مال جوړیږي او نه به په اثر وسو خلاصیږي ولې چې اخر مرګ دی چې زما رنځور لالی پې نه رغېږي مولا ستا کیسه د نور او نار بس کړم. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات وایم ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.